سلامونه او نیکې هیلې لر و بر افغانانو پښتنو وروڼو افغانانو وروڼو تاسو ته معلومات ده چې په سریلانکا کې د شله وریځو یا 2020 یو ټورنمنټ دی او د دنیا مختلف هیوادونو لوبغاړي هلته راځي خپلو کې سره لوبې کوي نو په هغې کې زمونږ د افغانستان یو لوبغاړی نوی الحق نوی ځوان نر افغان نر پښتون او د پاکستان یو لوبغاړی محمد عامر ترمنځ توی مېمه سره راځي او دا راځي په کرکټ کې دا د غټو غټو کلاړیانو غټو غټو سټارانو ترمنځ دا مسایل راځي او بیا په مقل سره حل شي بیا دې سره ټول یو ځای هلته سره اوس خاندي او دې هم سبا یو ځای مشکل نشته دی خو موږ او تاسو ته افسوس په څه شي راځي تاسو دا کلیپ وګورئ بیا سره خبرې چې دا زموږ ستاسې یو افغان پښتون شاهد افریدی خپل یو افغان پښتون ته راځي او په اردو ژبه ترې خبرې کوي اول خو ګوره چې ته د هر یو دغه نه پوښتنه وکړې شاهد افریدی وروره تا ته موږ احترام لرو ته د کرکټ یو سټار تېر شوی موږ په تا باندې فخر کوو موږ په تا باندې ته زموږ افتخار یې دا واورې افغانان چې په هر ځای کې افغان وي چې په هر ملک وي او هغه افغان وي هغه پښتون وي د هغه ویاړ چې دی د افغانستان دی لکه څنګه د احمدشاه ابدالي نوم چې دی په پنجاب کې په میزایلو د هغه نومونه دي موږ پې افتخار کوو شکر دی نو داسې موږ په شهید افریدی ورور باندې افتخار کوو چې دا زموږ یو افغان یو پښتون ورور دی که ته د یو پښتون نه پوښتنه وکړې چې ته اول مسلمان یې که ته اول افغان یې اول ته وایي چې دا اول افغان یې بیا مسلمان یم ځکه 1500 کالو نه موږ افغانان یو 1400 کالو نه موږ مسلمانان یو نو شهید افریدی وروره ستا په دې دغه باندې ما ته ډېر افسوس راغلی دا ستا حق جوړېږي بحیثیت یو مشر بحیثیت یو سټار کرکټر بحیثیت یو افغان پښتون چې نوی الحق غونډه کې سړی ستا یو دوه خبرې تېرې کړي او تا ته احترام وکړي او تا ته موږ احترام ستا نه مشر یم تا ته احترام لرم او تا موږ خوښوو خو کاشکې چې دا پوښتنه تا په پښتو ژبه کړې وي تا دا په اردو باندې د ده نه ته څنګه پوښتنه کوې چې کیو یاسې کیا زموږ د پښتنو خو مسله دا ده چې لږ ترقي وکړي خپله ژبه پرېږدي موږ نورو ژبو ته احترام لرو مګر ماول خپله ژبه ده کاشکې تا په پښتو دې ته ویلی وی چې وروره بیا داسې مه کوه اول د دې ضرورت نه ګوره شهید افریدی وروره باید موږ او تاسې استعمال نه شو ستا په انډیا کې دومره قدر چې په پاکستان کې ستا دومره قدر نه تا خپله انټرویو دا شته دی په هغه میډیا باندې پرته ده خو کله چې ته په کشمیر باندې ټویټ ورکې ټول پنجابیان تا ته لاسونه ټاپوي مګر پنجاب او انډیا سره یو دي بارډر سره ایله دي ځي راځي سره تګ راتګ کوي ټویټونه په تا ورکوي خو کله چې تا د چین په خلاف باندې یو ټویټ ورکړو چې په چین کې په مسلمانانو ظلم کېږي په تا باندې هغه ټویټ په تا باندې هغه دغه ډیلیټ کړو لرې کړو در باندې او که په کشمیر باندې یې ورکې دې سه مهربانه هلته مسلمانانو سره ظلم کېږي په هغې باندې خوږیا په کار دی مګر په چین کې په کار نه دی په دې باندې لږ سر باید موږ تاسې خلاص کړو شهید افریدی وروره ظلم دلته پښتنو سره روان دی ظلم په دې دا ویډیو تا ته کومه ظلم دلته زموږ افغانانو سره روان دی ستا ته د احمدشاه ابدالي نوسې ستا په دې افغانستان په تورخم کې او په دې چمن کې د پښتنو سره ناروا نه کېږي ته خو یو ستار ځان ولې نه راوچتې ای شهید افریدی وروره ته یو افغان یې ته یو پښتون یې ستا اواز اورل کېږي چې کوم ظلم ستا پښتنو سره کومه بېغتي ستا پښتنو سره کېږي په دنیا کې والله کې بل څوک کې همدغه چې دا ته شاته ولاړې او ته دفاع کې او ته څه مهربانه د دې پنجاب دفاع کې او د دې لپاره دا هلې ځلې دې شروع کړي هم د دې د لاسه موږ تا ته احترام لرو وروره مهرباني وکړه د افغانانو زړونه مه ازاروه تا ته موږ احترام لرو ته زموږ په زړونو کې والله د ستاسې د وجه موږ د پاکستان کرکټ کتو خو مهرباني وکړه په دغه شانې عادتونو کله دې وروره وزیرستان ته راولي بوجې درته د وړو اچولي کله دې وروره چمن ته راولي د وړو بوجې درته اچولي هغه زموږ د مرګ نه خلاص کړه د مرګ نه به خدای خلاصوي او موږ به خپل به دا هلې ځلې به سره مشترکه کوو چې موږ سره پنجاب سره روان کړي 15 کاله وشو چې یو جعلي جهاد یې زما په وطن کې شروع کړی موږ یې تباه او برباد کړو زموږ خویندې میندې یې مهاجرې کړې د وزیرستان والا سره څه وشو د سوات والا سره څه وشو د ملکانو د باجوړ دغې سره څه وشو د خدای لپاره نور ځان اصلاح کوئ ځانونه مه استعمالوئ د دې پنجاب دپاره د پښتنو اواز د افغانانو اواز اوچت کوئ چې په هر ځای کې هستئ دا ستاسې دغه بېعزتي د ټولو پښتنو د ټولو افغانانو ده نو زه ډېره بښنې سره چې ته زما نه په دې خبرو خفه نه شي نوی الحقه زبردست کار دی کړی محمد عامر سره خو د شهید افریدي په دې عادتونو باندې زه خفه یم خو بیا هم تا نه مشر دی وروره ته به احترام کې زنده باد لر او بر یو افغان انشاءالله یو پښتونستان به موږ جوړو په خیر خدای به